قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. موټو ولسوالۍ د چین د شیزان کورواکې سیمې په جنوب ختیځ او د یالو ځانګبو لوی دارې په مرکز کې واقع ده او په نړۍ کې یې د لومړۍ لوی دارې نوم هم خپل کړی دی. دغه ولسوالۍ په چین کې هغه وروستۍ ولسوالۍ ده چې سړک پکې غځېږي. د دغې ولسوالۍ طبیعي منظرې ډېرې ښایسته دی خو کله کله پکې سختې جغرافیایي پیښې رامنځته کیږي او ترافیکي ستونزې پکې سختې دي. په دغې ولسوالۍ کې موټو سړک 111 کیلومتره اوږدوالی لري چې د 2014 کال د اکتوبر په 21 نیټې رسما ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. څه به د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته په تېرې لسیزې کې د دغه سړک پر مټ د موټو ولسوالۍ ستر بدلونونه در وپېژنم. د موټو سړک د جوړونې پروژې 52 کاله دوام درلود او د جوړونې په بهیر کې یې ګڼ نړیوال ریکارډونه ټینګ شوي دي. د دغه سړک تر جوړېدو وروسته له 10 کلونو راهیسې د موټو ولسوالۍ د کورنیو تولیداتو عمومي اندازه په 2012 کال کې له 260 میلیونو یونو څخه په 2021 کال کې تر 852 میلیونو یونو لوړه شوې ده چې د زیاتوالي کلنی منځنی انډول یې 14.8 سلنې ته رسیدلی دی. دغه راز په 2012 کال کې په دغې ولسوالۍ کې د بزګرانو او مالدارانو د هر سر منځنۍ سوچه ګټه 4815 یونه وه او په 2021 کال کې یې یاده ګټه 15208 یونو ته لوړه شوې وه او د زیاتوالي کلنی منځنی انډول یې 14.5 سلنې ته رسیدلی دی. د بیلګې په توګه په دغې ولسوالۍ کې د چای چارې له 2012 کال څخه پیل شوي او په سر کې یې د چای بوټو د روزنې عمومي مساحت یوازې 13 جریبه و. له 10 کلونو راهیسې په دغې ولسوالۍ کې یاد مساحت 6400 جریبو ته رسیدلی دی. د دغې ولسوالۍ په غرنۍ سیمې کې د چای 103 فارمونه جوړ شوي دي. دغه راز ځایي حکومت په یادې ولسوالۍ کې د چای چارو د پرمختګ پر مټ څېړنیزې چارې پیاوړې کوي. د 2023 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په دغې ولسوالۍ کې د سیلانیانو عمومي شمېر 348,000 تنو ته رسیدلی او ځایي اوسیدونکو له سیلانیزو چارو څخه ښې ګټې اخیستې دي. 10 کاله مخکې د موټو ولسوالۍ اوسیدونکو د اسانو د کاروانونو له لارې شیان لیږدول او راریږدول. دغه ولسوالۍ واره اکولوژیک چاپیریال لري نو له 10 کلونو راهیسې یې د شین پرمختګ پر مفکورې ټینګار کړی او د کرنې او مالدارۍ ځانګړې چارې او سیلانیزې چارې یې پیاوړې کړي دي. اوس د دغې ولسوالۍ د چای او میوو په شمول واره کرنیز تولیدات پر موټو سړک نورو سیمو ته انتقالیږي او سیلانیان پر همدغه سړک له بهر څخه راځي. د موټو ولسوالۍ پرمختګ چټک شوی دی. درانو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. د خدای په امان.